السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. حضرت الله زازي یو ځل بیا خوندوره په زړه پورې سلیزه ووهله، خو لوبډله یې هم بریالۍ کړه. او بل خوا بې ځوان لوبغاړي صدیق الله اتل هم که څه سلیزه جوړه نه کړله، نوموړي 4 نوي منډې جوړې کړلې، خو خپله تلولي یې ښکاره کړله. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالۍ په ادرس کې د پامیر لیجنډ لوبډلې په دویمه لوبه کې د حضرت الله زازي د شاندارې سلیزې او د لوبډلمشر احمدشاه زرمتي د نیمه سلیزې کې د میوند ساتونکو لوبډلې ته په 7 ویکټو ستره ماتې ورکړه او د روانو سیالۍ کې پرله پسې دویمه بریا خپله کړه. د یادې سیالۍ پچه هندوکش شاکر لوبډلې وګټله چې لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړله. په خپله لومړۍ پړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 253 منډې جوړې کړلې، چې د لوبې په ګټه صدیق الله اتل 4 نوي منډې جوړ کړې، عظمت الله عمرزی 58، عبدالمالک 53 منډې جوړ کړلې. د پامیر لوبډلې لپاره بیا ظاهر خان 3، فرید احمد ملک شرف الدین بیا 2 ویکټې ترلاسه کړې. د یاد هدف په ځواب کې پامیر لیجنډ لوبډلې خپل لومړی لوبغاړی ډېر ژر د لاسه ورکړي. په حضرت الله زازي بیا 113، احمدشاه 54، شهزاد 40، ګلبدین نایب 22 منډې جوړ کړلې او خپله لوبډله په 10 اوورونو کې بریا ته ورسوله. د میوند ساتونکو لوبډلې لپاره وفادار شمت الله شاهدي ضیا اکبر 1 ویکټ ترلاسه کړله. حضرت الله زازي بیا د خپلې بهترینې توپوهنې له امله د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما زموږ فیسبوک پیج در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.